اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د څلورم سپاره اتلسم درس دی او څلورم سپاره ختمه شوه او د سورة النساء د 20 آیت ورسره کولی شئ چې وګورئ. وعماتکم او ستاسو د پلارانو خویندې، وخالاتکم وبنات الاخ او ستاسو د میندو خویندې او ورېرې، وبنات الاخت او خورزې، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم او ستاسو میندې هغه چې تیی درکړې وي تاسو ته، وربائبكم اللاتي في حجوركم او ستاسو د ښځو لوڼه، مفهوم دی، او ستاسو د ښځو لورانې چې اوس پاللې کېږي ستاسو په غېږو کې، وحلائل ابنائکم او ښځې د زامنو ستاسو، الذین من اصلابکم، مفهوم دی هغه زامن چې له شاګانو ستاسو نه دي. امید دا درس مو زده شوی. نور سره شیر کړئ. الله مل شه.